السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1403 هجري شمسي کال د دلوي د میاشتې 24مه نیټه چې د 2015 کال د فبروري میاشتې د 12 نیټې سره سمون خوري د سکون رادیو او خپل رسنۍ څخه مو د نن ورځې له مهم خبرونو ته زه کرم خان سمسور هرکلی کوم. هلمند کې امنیتي ځواکونو 22,000 کیلوګرامه نشي توکي نیولې دي. هلمند کې امنیتي ځواکونو ویلي دي تریاکو په ګډون یې بیلابیل توکي نیولې دي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان عزت الله حقانی رسنۍ ته وایي دغه نشي توکي د لښکرګاه ترڅنګ په سنګین او ګرشک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال نیولې دي. پنجشیر کې 22 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط شوی دی. د پنجشیر د امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلینو د یو لړ عملیاتو په پایله کې 22 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړی دی. د دغه عملیاتو په جریان کې یو تن د نشي توکو پلورونکی هم نیول شوی چې دوسیه به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ارګانونو ته تسلیم شي. پاکستان کې پر میشت افغانانو د امریکایي مرستو د ځنډېدو اغیز. ترکیه رسنۍ د ملګرو ملتونو له قوله راپور ورکړی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال به هم د امریکا د مرستو له ځنډ څخه اغیزمن شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې ترکیه رسنۍ ترې نقل کول کړی په پاکستان کې میشت شاوخوا 1.2 میلیون افغان کډوال د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مرستو ځنډېدو پریکړې له امله اغیزمن کېدونکي دي او هغه 80 روغتیايي مرکزونه به هم له امله وتړل شي چې د امریکا له لوري تمویل شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په ګاونډیو هیوادونو کې نږدې 9 میلیونه کسان د دغو مرستو له ځنډېدو وروسته له روغتیايي خدماتونو محروم شوي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په چمپیونشیپي سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېده. د اتلان جام سیالي د روان فبروري میاشتې پر 19مه نیټه پیلېږي چې افغان لوبډله به خپل لومړۍ لوبه د همدې میاشتې پر 20مه نیټه له سویل افریقا سره ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله به د چمپیونشیپي وړاندې خپل لومړۍ تمریني لوبه د فبروري میاشتې پر 14مه نیټه د پاکستان علي لوبډلې سره او دویمه تمریني لوبه د همدې میاشتې پر 16مه نیټه له نیوزیلند سره ترسره کړي. او نتنیاهو وایي که اسرائیلي بندیان خوشي نشي بیا جګړه پیلوو. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د شنبې په ورځ د پلان پر بنسټ حماس اسرائیلي بندیان خوشي نه کړي د غزې اوربند پای ته رسیږي. نوموړي ګواښ کړی چې جګړه به بیا پیل شي او تر هغې به دوام وکړي چې حماس مات نه شي. تر دې وروسته حماس په یوه اعلامیه کې اوربند ته پر خپل ژمنتیا یو ځل بیا ټینګار کړی خو اسرائیل یې د تړون پر نقص او له خطر سره پر مخ کولو تورن کړی دی. دا و د سکون رادیو د خپل رسنۍ څخه د نیوزیلند مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.